اپریل اتمه د عصبي جراحۍ د نړیوالې ورځې په نوم یادیږي. ننګرهار حوزوي روغتون کې د عصبي جراحۍ څانګې ټرینر متخصص ډاکټران وایي دوی ته په 1403 کال کې یوازې د ترافیکي پیښو له امله چې ډیرو یې په سر صدمې خوړلې وي 1400 ټپیان حوزوي روغتون ته وړل شوي. د عصبي جراحۍ څانګې ټرینر متخصص ډاکټر حامد شیر شینواری وایي د ترافیکي پیښو ډیری ټپیانو په سر ضربې خوړلې وي چې له امله د مړینې ګراف هم لوړ و. 80% ناروغانو د سر صدمې علت چې و هغه د ترافیکي حادثو له امله و چې د ترافیکي حادثاتو ستر علت د ترافیکي قوانینو نه مراعات کول، د هلمټ نه اچول، د موټر د کمربند نه تړل او د تیز رفتاری ستر علتونه و. د همدې څانګې یو بل متخصص ډاکټر تسکین الله حسنزی وایي ننګرهار حوزوي روغتون عصبي جراحي څانګې پرسونل شپه او ورځ د ناروغانو په خدمت کې دي. وایي که پرمختللي تخنیکي وسایل چې په اوسني عصر کې مهم دي واخیستل شي نو خدمات به لا معیاري شي. د ترافیکي حادثاتو له امله چې کوم د سر د ضربې مریضان موږ ته راوړل کیږي په زیاته کچه دوی د مرګ د ګواښ سره مخ وي. چون موږ تاسو عامه پوهاوی د خلکو کم دی د ثاني نه چې کله مریض راجګي څنګه شکل باندې چې باید ناروغ روغتون ته انتقال شي په هغې شکل باندې نه را انتقالیږي. یعنی که چېرته یو ناروغ سر ضربه لیدلي وي په اول وخت کې باید موږ څه چې په خوله کې فرضاً خاورې شګې خټې دننه شوي خولې اول پاکه کړو ځکه چې هغه حیاتي ده چې ساه واخلي. د عصبي جراحي څانګې ډاکټرانو د دغې ورځې په مناسبت جلالاباد ښار کې موټر چلوونکو ته د احتیاط کولو سپارښتنې هم وکړې. د جلالاباد ښار یو تن اوسیدونکی بلال چې موټر سایکل لري وایي که څه هم خپله له هلمټ استفاده نه کوي خو په خبره د موټر سایکل چلولو پر مهال له هلمټ استفاده د غورځېدو پر وخت سر له ضربې ساتي. نو دا ډیره مهمه ده ځکه چې په موټرسایکل باندې موټرسایکل یو سړی چلی باید هلمټ واچوي ترڅو یو ولېږي دا سر د دغه نه بچي زخم نه بچي. د یوې نړیوالې سروې پر بنسټ ویل کیږي چې هر کال په نړۍ کې 1.1 میلیون کسان د ترافیکي پیښو له امله خپل ژوند بایلي.